یوه بې مذهبه ده زه نه شم ویلی چې دا کمه یوه ده خو یوه ده چې زه هغې سره واده وکړم هغه ما ته وایي چې داسې سره ژوند تېروو زه ستا دین ته نه در واوړم دا آیا کیدای شي د زړه سره دا مسأله دا اوس ډېرو مسلمانانو ته دا پیدا سوې ده او دا پوښتنه کوي قرآني جواب به درکړم ګوره الله جل وعلا د مشرکینو په اړه باندې فرمایي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركة د مشرک سړي له مسلمانې ښځې سره نکاح نه دراوه یعنې د مسلمانې ښځې له مشرک سره نکاح نه دراوه او د مسلمان سړي له مشرکې سره نکاح نه دراوه ولو که هغه تا په ښایست کې او په هر څه کې په تعجب کې تا واچي ځکه بیا اخیر کې الله پاک وایي ولا عبد مؤمن خیر من مشرکه رب العالمین وایي که مریی وي غلام وي او مؤمن مسلمان وي دا تر هغه ښایسته مشرکې بهتر ده که تاسو خیال کړی یو څو ورځې مخکې یو افغان ماته راغلی و د موږ د افغانستان وایي قاري صاحب ما له یوې پنجابۍ سره نکاح کړي د مسلمانه ده خلق څه راته وایي څه راته وایي مال د دغې پنجابۍ مؤمنې مسلمانې دي د ټولې د کلیسا په مزدورانو بلا وګرځي بیا دغه خبرې د کلیسا مزدورانو راخیستلې وایي دا قاري خو وګوره پنجابۍ څه وایي د مال د ظالم زمنو تاسې له ځانونه هغه خره جوړ کړي دي چې باغچه نه وینه یا رشکه وینه یا چې باغچې ته رشکې ته ورورسېږي ډز له دیواله سره مو سره وجنګېږي لږ سترګې روڼې کړې مطلب د کلیسا مزدوران ملحدین دي له ملحد نه دي د چین د مسلمان د چپلقې د شرف بلا ور وګرځوي زموږ دا خلق دومره د قومیت په ضد او په تعصب کې راغلي دي نو هغه سړي هغه د موږ افغان د ویله پنجابۍ سره مې نکاح کړې ده ما ورته ویل مال د دغې پنجابۍ مؤمنې د بلا د ټولې د کلیسا په مزدورانو د کلیسا په جاسوسانو د بلا وګرځي نو بیا دوی ویلي چې وګوره دا قاري پنجابۍ د څه شي ده چې مال دا ټاپي خو ما باندې په 2014 کې لګېدلې دي دا راته نوي نه دي هسې لګوي نو اوس دغه ورور ته وایم چې له مشرکې سره رب وایي نکاح نه دراوه دا مشرکه که هر څوک وي هندو وي که اهل کتابه وي اهل کتاب په نن زمانه کې نسته د زړه سرونو ټول مشرکان سوي دي ټول څه شي سوي دي ټول مشرکان سوي دي دوی په هغه حقیقي اهل کتابتوب باندې نه دي پاته په هغه حقیقي اهل کتابتوب باندې نه دي پاته په شریعت کې دا روا ده چې ته له اهل کتاب سره نکاح وکړې خو اهل کتاب نن زمانه نسته خو اوس له کافره سره نکاح څنګه ده رب العالمین په سورة الممتحنه 23 سپاره کې فرمایي ولا تمسکوا بعصم الکوافر ای د ما پیغمبره ته او د تا امت به کافره ښځه په نکاح کې نه ساتي نو نه د کافر سره د مسلمان نکاح روا ده نه د مسلمان نکاح له کافر سره روا ده نه د مسلمان نکاح له مشرک سره روا ده او نه د مسلمان نکاح له مشرک سره روا ده خبره مو سره خلاص ولې زړه سره بالکل 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 او دا که اوس ووایې چې ای میرا فرینډ ہے دلته اوس مسئله ده په دې فرینډ کې مسئله ده لاندې ناسته ده واوري او مسئله دلته د فرینډ ده په اسلام کې پرنډتوب او مرنډتوب او دغه بلاوي نسته د زړه سره ښه او دا به او بیا تاسو څنګه شرمېږئ نلي غوږ رانږدې که پټ درته وایم چې دا نورې وانه اوري پټ درته وایم ښه غوږ رانږدې وایه شرم وکړئ د الله بندګانو سبا به د اولاد دي هغه مولانا صاحب لینډ دی راته خراب کړو بس بلاک یې کړم لینډ ما درته خراب کو او که مې د قرآن حکم درته وویل ودې الله بنده بس ما په یقین وکړو او ما په عمل وکړو که دی غواړي چې مسلمانه شي زما مذهب ته رواوړي نو آفرین قربانه کې دې سم دغسې زمریان له ځانه جوړ کړئ